سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. ولسمشر غني د ملکي هوایي چلند خپلواک ادارې مشر ته دنده وسپارله چې د ظرفیت لوړولو معیارونو او د الوتنو مسؤلیت په اړه زیات کار وکړي چې هم په کور دننه او هم بهر ته الوتنې زیاتې او پراخ شي. ښاغلي غني د دغې ادارې د کړنو د ارزونې په ناسته کې همداراز ټینګار وکړ چې دغه اداره باید د تخنیکي ظرفیت لوړولو د معیارونو پوره کولو او د عملي پلانونو په پلي کولو سره له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د الوتنو ستونزه حل کړي. په دې ناسته کې د ملکي هوایي چلند خپلواک ادارې ته همداراز لارښوونه وشوه چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له خپلواک کمیسیون سره په ګډه د دولتي او خصوصي شرکتونو د کاري مقررې د وروستي کولو په اړه کار وکړي څو د الوتنو په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. افغان دولت باید ډیر ژر د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه له هغه هیواد سره خبرې وکړي. د ولسي جرګې غړي وایي که له طالبانو د ایران ملاتړ دوام وکړي نو دا کار به د افغانستان لپاره له زیانه ډک وي. ایران اوس د فراه د امنیه قمندان له لوري د فراه ښار د سقوط په تړاو د طالبانو پر ملاتړ تورن شوی دی. په فراه کې له طالبانو د ایران ملاتړ. د فراه ښار تر نسکورېدو وروسته د یاد ولایت امنیه قمندان ویلي چې ایران د طالبانو مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي او د فراه ښار په نسکورېدو کې هم له طالبانو سره مرسته کړي. نوموړي زیاته کړي چې ایران د قاچاقونکو پر مټ دغه کړنه ترسره کړي. ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، د قاچاقبرانو په مرسته تجهیزیږي. بالاخره دغه پلان و چې باید د فراه د محبوسین باید دا وسلوال طالبان باید وباسي، خو دا ارمان یې ګور ته یوړ. د فراه امنیه قمندان زیاتوي چې یاد ولایت د ایران لپاره ډیر مهم دی او په فراه کې د نامنۍ رامنځته کیدل د تهران په ګټه تمامیږي. پلان یې و چې امنیه قمنداني او محبس تر برید لاندې راولي او خپلو حملو ته زور ورکړي او دا ځایونه باید اشغال کړي. د فراه ښار باید ونیسي او د محبس هغه قاچاقبران وسلوال طالبان چې دلته بندیان دي دا باید وباسي او د فراه محلي حکومت تر سوال لاندې راولي او دا ځای تر خپل کنټرول لاندې راولي. په ډیره خوشحالۍ او په ډیر عزت سره ستاسو امنیتي ځواکونو د تورمخو وسلوالو طالبانو او د همسایه ملکونو مزدورانو ته ډیر غاښ ماتونکی جواب ورکوي. ما همسایه نیک ایران هستیم و ما متیقین هستیم که ایران هم از تروریسم متضرر میشه و بهتر است این که با دولت افغانستان همکاری بکنن تا تروریسم را در افغانستان و منطقه منقلب بسازیم. اوس د ولسي جرګې او شمېر غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې له دې کړنې د مخنیوي لپاره ډیر ژر له ایران سره خبرې اترې وکړي. دولت افغانستان باید راههای رئالی در پیش بگیره، نه این که در آدرس پاکستان داشتن. باید جدیتر در این مسئله عمل بکنن. اول به نظر من مردم افغانستان باید بسیج شوند. افغانستان هر چه زودتر باید یک هیئت را بفرسته برای ایرانیا بفهمونه که آنچه را که اینا در فراه انجام دادن به هیچ وجه به نفع اینا نیست. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کې په افغانستان کې د ایران سفارت ان هم له ځان سره ولرو، خو دوی تر اوسه په دې برخه کې ځواب ویلو ته تیار نشول. تر دې وړاندې ایراني چارواکو له طالبانو خپل ملاتړ رد کړی و. له دې سره سم ناټو هیله لري چې افغان ځواکونه د طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. په اروپا کې د ناټو لوړپوړی پوځي قمندان وایي د سولې له بهیر سره به د طالبانو د یوځای کېدو لپاره پر یادې ډلې فشارونه زیات شي. له بل لوري د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام تر ډیره د دې هیواد اوسیدونکو ته زیان رسولی دی. یو شمېر هلمندي ځوانان په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره تر کندهاره پلي ولاړل او د سولې غږ یې پورته کړ. دوی وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د پلازمینې له اوسیدونکو هم د سولې د ټینګښت په برخه کې د لاسنیوي تمه لري. او ټاکل شوی چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو 10 موټر د ګواښ په منلو سره په ازمایښتي ډول د لاجوردو لار ووهي. د خصوصي برخې غړي وایي که د لاجوردو له لارې ګټه اخیستنه مثبته پایله ولري نو له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره به د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي ترڅنګ په ټرانزیتي لګښتونو کې هم د پام وړ کموالی راشي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.